د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. د لوی افغانستان د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو او محترم زماني صاحب، محترم رسا صاحب، تاسو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څرنګه چې نن یو خواشینونکی خبر ما ترلاسه کړ چې هغه محترم بی بی حاجي زماني صاحب وفات شوی ده، نو غواړم چې د هغه د روح د بخلو او د الله جل جلاله څخه د مغفرت کولو او په جنت الفردوس کې د لوړو مرتبو د غوښتلو په خاطر غواړم چې محترم زماني صاحب تاسو ته او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول د محترم زماني صاحب فامیل او د ایمل خان فامیل ته دعا وکم او تسلیت ورته وایم د تاسو په اجازه باندې. بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم آلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله دې محترم بی حاجي ته په جنت الفردوس کې مرتبه لوړ کړي. الله پاک دې هغه وبخي او الله پاک دې د محترم زماني صاحب فامیل، محترم ایمل خان فامیل ته او ټولو دوستانو ته، غمزپلي کورنۍ ته زه تسلیت وایم. زه د حضرت امام ابو حنیفه د جامع جماعت په نمایندګۍ او د ملي تحریک په نمایندګۍ د محترم زماني صاحب کورنۍ ته او د محترم ایمل کورنۍ ته تسلیت وایم. الله پاک دې محترم د زماني صاحب کورنۍ، د ایمل خان کورنۍ باقي د غم او مصیبت څخه په خپل حفاظت کې وساتي او محترم بی حاجي زماني صاحب ته د الله په جنت الفردوس کې مرتبه لوړ کړي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نړۍ من ډاکټر صاحب الله دې بی بی حاجي وخی او جنتونه تعالی پاک ورکړي. ملګرو، نن د زمونږ د پروګرام کومه برخه چې د هغه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، نو په دې په مناسبت اول خو لومړی تاسو ټولو ته د دې ژبې مبارکي وایم، نړیواله ورځ مبارکي درته وایم. بل دا دی چې موږ به نن په دې خبرې کوو چې د پښتو ژبې پرمختیا او ودې لپاره څه کول پکار دي. نو دا زه به لومړی دغه یو څو سلایډونه ما سره دي، یو څو پاڼې
په دې به زه خبرې کوم. بیا به وروسته دې کې لنډ غوندې شعر هم دی، بیا به ډاکټر صاحب هم شعرونه ویل، اساس صاحب هم پرې خبرې کوي. نو تاسو ټولو ته د یو ځل بیا دغه د پښتو ژبې نړیواله ورځ مبارک وي. نو دا چې دی دا زه به د دې خپل شعر نه بیا پیل کړم، خو دې په خاطر باندې چې دا شعر ماته صحیح ښکاره شي نو موږ به لږ واړه شو او دا شعر به غټ شي. دا پته څه په یو څو بیته دي، دا زما یو اوږد نظم دی، د هغې نه ما دا یو څو بیته راغستلي، یو بند دی طبقتي، یو دوه بنده دي. دا به درسره یو ځای کوم. وایي څوک داسې راته وایي چې بورا شعرونه ولیکه، د حسن انځورګره په ښکلا شعرونه ولیکه، د جهل تیارو ته د رڼا شعرونه ولیکه، د مستو نازنینو په مسکا شعرونه ولیکه، د لر او بر افغان ته د پخلا شعرونه ولیکه، تراټکه یو افغان ته راهنما شعرونه ولیکه. دا څومره پښتون رهبر دی د پښتو ژبې سودا کوي، بس دی چې په قدرت وي نو د ژبې څه پروا کوي. زه وایم پښتنو ته د پښتو ژبې ساتنه کړئ، لیکل په پښتو ژبه دفترو کې کارونه کړئ، لرغوني پښتو ژبه نوي عصر کې شامله کړئ، نو دغه په موږ حق دی لر او بر کې پالنه کړئ، نصاب کې ورګډه د پښتو ته پاملرنه کړئ، نو زده کړې په پښتو کړئ، د پښتو ژبې ستاینه کړئ. آیا شته داسې پاچا چې پښتو ژبه پاللې وي، فامیل سره ویلي همې ارګ ته رسولي وي. ملګرو دا خو ما پې د خپل دغه نظم کې مغه پیغام چې و هغه یعنې چې پښتو ژبه موږ باید دفتر ژبه کو، د کار ژبې کو، د روزګار ژبې کو، د ضرورت ژبې کو، د زده کړو ژبې کو، دا ټول په دغه کې وو. نو هغه خو په هغې کې بیا دا د پښتو ژبې پرمختګ لارې چارې، د پښتو ژبې زده کړه او روزنه د ښوونځیو، پوهنتونونو او کورسونو له لارې د ښوونکو او لیکوالانو روزنه، د ماشومانو له کوچنیوالي پښتو ته پام. لکه دا په څنګه کېږي دلته اوس یو دا د ماشومانو د پښتو ته پام به دا موږ څنګه راوړو، خو موږ سره هغه وسایل نشته دی. دا چې اوس موږ سره وسایل وي ځکه په پښتو ژبه کې باید ډېر ښکلي کارتونونه وي او داسې قوي میډیاګانې زموږ وي چې څو تلویزیونونه وي چې په هغې کې همدغه د پښتو کارتونونه ماشومانو ته ښودل کېدلې او په هغې کې همدغه پښتو ژبه ورته ور زده کېدلې، پښتو متلونه به پکې وي، پښتو کیسې به وي. نو داسې به د پښتو هغه کومه وکیبلري چې ده، هغه کوم پښتو کومه د پښتو ژبې له کومو لغاتونو ذخیره چې ده، دا به د ماشومانو په ذهن او په مزغو کې د ماشومتوب نه دغه کېدلې ورننوتلې، نو هغې سره به د لغاتونو ذخیره بیا زیاته وي. نو دا خو داسې موږ داسې یو قوي میډیا نه لرو. نو زه به هم دا خبرې کوم، زه به د دغه نه هم تېر شم پرې چې موږ غټ ښکاره شو، ځکه زه به دا خبرې نن همداسې هسې وکړم او دا به زه یې دا خپله دغه جوړ کړو. نو ملګرو داسې چلی چې دې دپاره بیا دغه داسې یو قوي میډیا پکار ده. قوي میډیا داسې لکه که موږ وګورو دا هندوان چې دي او د پاکستان د پنجاب خلک، دا د ډېر وخت نه د تقریبا د 2 پیړۍ نه زیات وخت کېږي چې دا په دغه کې اوسېږي، په انګلند کې. مګر د دوی هغه اوس چې کوم نوی نسل دی او هغه د نسل نه بعد نسل راځي، هغوی ته هم دغه خپله هندي او اردو ژبه، اصلا دا دواړه ژبې هم یو دي، خو په لیکلو کې فرق دی. دا ژبه چې دا تر اوسه پورې راکلې نه، دا ولې نه دا یې راکلې؟ ځکه شاته یو قوي میډیا ده، فلم دی، ډرامه ده، میوزیک دی، نو دغه ټول شیان دي چې دغه ژبه د دوی ژوندۍ ساتلې ده. نو که موږ داسې قوي میډیا خو زموږ سره نشته، نو زموږ هیوادوال چې کله د هیواد نه بهر هم لاړ شي، بیا هغه دغه نه د ماشومانو دپاره تفریح پروګرامونه صحیح ده، د غټانو دپاره خو همدغه خبرونه شته چې د هغه ځای نه تفصیلي خبرونه زموږ د هیواد نه، خو مګر دغه رقم هغه تفریح پروګرامونه چې ماشومان ځان ته راجذب کړي، ورته کښېني او هغه وګوري، هغه شی بیا موږ په خپله پښتو ژبه کې نه لرو. نو پکار دا دی چې که چېرته دغه زمونږ د هیواد اقتصاد ښه شي او دغه رقم پروګرامونه د ماشومانو لپاره جوړ کړي، بیا به ماشومان په بهر ملکونو کې ګوري، نو هغه پښتو چې ده هغه به د دوی ښه کېږي. بل دا کار دی که موږ وګورو ترکان چې دي، هغه خپلې تاریخي ډرامې جوړوي، په ډېر ښه رقم باندې جوړوي، هغې کې بیا د هغوی هغه د ترکي کوم دود دستور چې دی، کومه ژبه چې ده، هغه دغه خپل نوي نسل ته په ډېر ښه شان باندې ښودل کېږي. اوس دوی دغه د عثمان امپراتوري چې کوم دی چې بنیاد العثمان یې خوستلی و، د هغې هغه ډرامې چې دي بار بار ږدي، بیا هغه چې خلاصه شي، بیا د هغې نه وروسته چې ورهان راغلی، بیا د هغې ډرامه به جوړوي. د هغې نه مخکې ارطغرل و چې د عثمان پلار و چې دغه څنګه د امپراتورۍ آغاز دوی وکړو. نو دا ډېر منظم رانیولي دي او خپل خلکو ته دغه خپل مشران، تاریخي مشران چې دي، داسې د آیډیل د هیرو په شکل باندې چې دوی په فکر او ذهن کې کښېني او دوی ته یو ښه درس واخلي، هغه کښېنوي. موږ که وګورو موږ سره دغه میډیا نشته. زموږ دپاره احمدشاه بابا فلم که هندوانو جوړ کړی و، نو هغې داسې جوړ کړی و چې دا یې پکې په غلط انداز کې ښودلی و، هغوی بیا ته ډرامه هم جوړه کړې وه، ډېره اوږده ډرامه وه، هغوی خپل هندوان په ښه طریقه ښودلي وو.
مګر احمدشاه بابا په هغه شکل نه ښودلی ځکه چې هغوی به خپل خلک ښه رقم باندې ښکاره کړي. که چېرته همدغه ډرامه موږ جوړه کړې وې نو موږ به داسې ښودلی وی چې احمدشاه بابا ته دغه ځای نه هغه دغه ځای ولي چې شاه ولي الله ورته خط لیکلی و چې راشه مرهټونه چې دي هلته مسلمانان تنګ دي او ته راشه په هند باندې حمله وکړه چې مسلمانان بېرته په واک کې راشي. نو دا د دې نه لاړ او هغه هند یې بې ونیو مرهټي هلته ختم کړي بېرته دغه ځای هغه مسلمانان چې دي هغه هم په واک کې کړل او پښتانه هم په قوي شول ځکه نجیب الدوله په نوم باندې یو پښتون و چې هغه بیا د پنجاب دغه مقرر کړو والي مقرر کړو. نو وګورئ که دغه ډرامه چېرته یا دغه فلم پرې موږ جوړولی نو موږ به د شروع نه شروع کړی وی چې احمدشاه بابا دغه کلتور او خپل ژبې ته خدمت او بیا دغه د لوی امپراتوري جوړوله دې ولې دا څنګه دا بنیاد وسره موږ دا شی نه لرو نه موږ هغه اقتصاد لرو نه موږ هغه میډیا لرو نه موږ هغه وسایل لرو چې داسې قوي ډرامې جوړې کړو تاریخي ډرامې پرې جوړې کړو نه موږ هغه ټکنالوژي کې دومره زده کړې کړي دي چې ځکه اوس دغه شی نه اکثره بیا په ټکنالوژي او په دغه نوي سیستمونو باندې جوړېږي نه په هغې کې څوک داسې شته که بیا یم خو هر سړی د پیسو او د اقتصاد لپاره کار کوي هغه شی خو بیا نشته چې څوک هلته راشي او خپل وخت ورکړي او بېرته کار بل ځای کې کوي ته خپل اضافه وخت ورکړي. نو دا د ټول شی نه چې دي بیا دا په اقتصاد باندې ولاړ دي. نو همیشه موږ دا ویو چې باید پښتو ژبه چې ده دا باید اقتصاد ژبه کړو. دلته خبرې بیا ډېرې